کله چې غواګانې د لوږ څخه راوزګارې شي نو دوی باید کم از کم د 1 نه تر 1.5 ساعته وخت پورې دوی ودرېږي. درېدل د دوی حتمي دی. د دې درېدلو دپاره تاسو باید په خوراکه کې داسې خوراک دوی ته واچوئ چې غواګانې د دې په ځای چې دلته سملي د ملاسې په ځای باندې چې خوښ کړي په خوره کې درېدل خوښ کړي او هلته دوی د خوراک وکړي. د دې د درېدلو سره 2 کاره کېږي. اول دا چې غذایي مواد ترلاسه کوي او دویمه ګټه دا ده چې د غولانځې د تیونو څوکې چې دي دوی ته کم از کم د 1 ساعت نه تر 1.5 ساعته پورې په ځینو وختونو کې تر 2 ساعتونو پورې اړتیا ده تر څو دوی په کامل ډول باندې بند شي. ځکه کله چې غواګانې ولوشل شي دوی په سمدلاسه یا سمدستي توګه د دوی د سوري نه بندېږي، د غولانځې سوري نه بندېږي او همغه ده چې میکروب ورنه وځي. نو د میکروب د مخنیوي دپاره دا یو ښه ستراتیژي او ښه لاره ده چې تاسو د غواګانو د لوشلو نه وروسته غواګانو ته خوندور خواړه واچوئ تر څو دوی په ځمکه سنملي چې د سملاسېدو سره یې سمدلاسه د سملاسېدو نه جلوګیري وشي. ځکه دوی چې کله په ځمکه سملي نو د ځمکې سره د دوی د تیونو څوکې چې کومې خلاصې دي هغې لاندې په ډېره اسانۍ باندې چې دی میکروب نه ننوځي. خدای دې وکړي چې د ویډیو نه مو معلومات ترلاسه کړي. مننه.